أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. دی آیت مبارکه پدې کې د دې ربط ګویا چې ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما سره دی چې پای کې اثبات د رسالتو. نو دې کې هغه اثبات د رسالت دی چې دا کتاب چې کوم مونږ پتا نازل کړی دی، قرآن پاک دا مونږ نازل کړی دی، نو دې ته اثبات د رسالت وای. یعنی چې دا کتاب مونږ نازل کړی دی پتا باندې، او الله تعالی چې پچا کتاب نازل کړي ته پیغمبر وای، نو معلومه شو چې ته هم د الله تعالی پیغمبري دي ته اثبات د رسالت وای. نو دغه قرآن پاک صفات ذکر کوي، د هغې وضاحت کوي. نو فرمای الله تعالی هغه ذات دی چې نازل کړی دی په تا باندې کتاب، منه آیات محکمات. دغه کتاب کې ځینې آیاتونه چې دا محکم دي، ښکارا معنی والا، ښکارا مفهوم والا دي. هن ام الکتاب، او د قرآن پاک هغه آیاتونه چې د هغې معنی واضح ده، مفهوم او مراد ښکاره دی. دغه د قرآن پاک اصل دی، یعنی دغه د دین اسلام هغه مقصود او مراد دغه دی. و اخر متشابهات، او نور آیاتونه داسې دي چې هغه متشابه دي. متشابه د تشابه نه دی، یو شانواله، یعنی مشابهت راتلل. نو دا یو شانوالی ته ویل کېږي او مشکل کېدلو دواړو ته ویل کېږي. او د دې د مشکل کېدلو وجه مشابهتي، یعنی هغه آیتونه چې د هغې مشابهت د یو شي سره یي، صرف محض مشابهتي، معنا او مفهوم مراد د هغې بالکل جدای. لکه الف لام میم، دا د حروف، دا د آیات متشابهاتو نه دی. د دې اوس ظاهري مشابهت الف لام میم، دا د حروف هجاو نه 3 حروف دي، نو مشابهت د هغې سره دی. او نور د دې مقصد، معنا، مراد دا صرف الله تعالی ته معلوم دی. یا دغه شان قرآن پاک کې راغلی ید الله، د الله تعالی لاس، وجه الله، د الله تعالی مخ. نو دغه شانتي استوا علی العرش، دا داسې الفاظ دي چې د دې معنی خو مونږ ته معلوم دي. یعنی الف لام میم چې دی د دې خو مونږ ته نه معنی معلوم ده او نه مراد. او ید الله، وجه الله، استوا علی العرش، د دې معنی خو مونږ ته معلومه ده، خو لیکن د دې مراد او مقصود او کیفیت چې دی په هغې هغه مونږ ته نه دی معلوم. لکه اوس مونږ ید الله، نو ظاهري معنی خو دغه د الله تعالی لاس، نو اوس د لاس ید الله مشابهت د انسان د لاس سره راځي، حالانکې د انسان لاس چې دی دا
هغه حادث دی، یعنی دا یو کمزوری سیز دی چې دا پیدا شوی دی او دی به خامخا ختمیږي، حالانکه الله تعالی داسې نه دی. نو د انسان لاس عاجز دی، محتاج دی، دی خوراک غواړي، حفاظت غواړي، دی د ګرمۍ یخنۍ نه بچ کېدل غواړي، او الله تعالی چې دی هغه د عجز نه پاک دی. نو ظاهري په معنی کې مشابهت راغلی دی، لیکن کیفیت او مراد چې دی نو هغه ډیر زیات جدا دی، هغه مونږ ته نه دی معلوم. نو دې ته متشابهات وایي. نو فرمایي چې فاما الذین فی قلوبهم زیغ، نو هغه خلک چې د هغو په زړونو کې کوږوالی دی، فیتبعون ما تشابه منه، نو دوی ورپسې کېږي په هغه آیتونو پسې چې کم متشابه دي د دې قرآن پاک، یعنی کم خلک چې د هغو په زړونو کې کوږوالی دی، ګویا چې دا علماء سوء شو، د دوی په زړونو کې دا کوږوالی دی چې دا شهرت پسند دي، دا دنیا پرست خلک دی، دا خود پسند خلک دی، دوی هغه خپل شهرت غواړي، خپل علمی استعداد قابلیت دا خلکو ته ښوول غواړي. نو دا خو داسې نه ښوولی کېږي، که ته عام خبرې کې نو په دې کې ستا علمي قابلیت خو نه ظاهریږي. کم چې محکمات آیتونه دي، کم چې ظاهر او ښکاره دین دی، هغه که ته خلکو ته بیانې نو خو هر سړی بیانوي، نو پای کې خو ستا علمي استعداد نه ظاهریږي، پای کې خو هغه ستا شهرت نه راځي. لکه نن سبا دور کې یعنی داسې یو ناشنا خبره بیانول چې د عام دستور نه خلافي او خلک دای ویډیو جوړه کړلی شي کلیپ جوړ کړلی شي، او هغه کلیپ چې دی نو هغه بیا هغه یوټیوب له ورکي، نو خلک حیرانې چې بای دې سړي خو پکې ناشنا خبره کړې ده. نو دا تر اوسه پورې مولان چې لګیا وو چې دوی نه پوهېدل، او دا ډیر زیات پوهه دی، دا ډیر زیات قابل علم دی، دی په هغه څه باندې ورسېد چې په څه باندې تر اوسه پورې دا نور علما نه رسېدل، نه پوهېدل. نو په دې کې د ده هغه تفرد امتیازي شان ښکاره شي. دغه د ده مقصد دی، یعنی خامخا داسې یو خبره کول چې هغه د اجماع امت خلاف ده، د عام مسلمانانو د دستور خلاف ده، خامخا په مسلمانانو په ذهن کې شکوک شبهات اچول او د خپل ویډیو وایرل کولو دپاره خامخا ناشنا خبره کول، دقه ته هغه زیغ ویلی کېږي. چې دغه زیغ چې دی دا خو یا د شهرت پسندۍ د وجې نه، یا د خود پسندۍ د وجې نه، یا د خپل امتیازي شان ښکاره کولو دپاره داسې کول، دغې ته زیغ او کوږوالی وایي. نو فرمایي د کمو خلکو په زړونو کې چې کوږوالی دی، دوی انښتي په هغه آیتونو پورې کم چې متشابه دي. دا ولې انښتي؟ ابتغاء الفتنه دی، د فتنې لټولو دپاره. فتنه یعنی یو خو فتنه شرک ته هم ویلی کېږي، بعضې داسې چې هغه د شرک دپاره هغه جواز پیدا کوي، داسې مې بعضې دای چې هغو د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راوستل غواړي، چې دغه اختلاف د وجې نه بیا مناظرې سټارټ شي او د مسلمانانو په منځ کې بحث مباحثې جوړې شي، او دغه بحث مباحثې بیا
اختلاف او جګړو ته او قتل و قتال ته ورسی. نو فرمایي چې دوی دا کار د دې لپاره کوي چې فتنه پیدا کړي. وابتغاء تاویله او د پاره د حاصلولو د مراد دغه متشابهاتو. نو دا ګویا چې د دوی کې هغه اتباع او تابعداري نشته لري چې الله تعالی وی چې دا متشابه دي، د دې په معنا صرف الله پوهیږي. نو بس دغه خبره پوره وه. دوی بیا هم کوشش کوي چې نه مونږ پې هم پوه شوې. نو ګویا چې دوی د اتباع نه ووتل. نو فرمای وما یعلم تاویله او نه پوهیږي په مراد د دې باندې الا الله مگر صرف الله تعالی پې پوهیږي. الله تعالی پې پوهیږي، بل څوک پې نه پوهیږي. نو دوی له پکار و چې په دې ځای کې بریک نیولی وی. دا ګویا چې د علم یو هغه ازمیښت دی چې کوم ځای پورې تا ته الله تعالی ویل دي چې ته ځان په دې پوهه که، هغې باندې ځان پوهه که. چې کوم ځای کې الله تعالی ویلي چې ته نه پوهېږې نو هلته کې ووایه زه نه پوهېږم. دغې ته علم وایي او دغې ته اتباع وایي. نو فرمایي والراسخون فی العلم او کم خلک چې علماء حق دي، کم خلک چې مضبوط خلک دی په علم کې، یقولون هغوی وایي آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې. آمنا مونږ ایمان راوړی دی به په دې قرآن پاک باندې. کلن دا ټول آیتونه چې دي که محکم دي او که متشابه دي، من عند ربنا دا زمونږ د رب د طرف نه دي. که مونږ پې پوهېږو او که نه پوهېږو دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي. وما یذکرو او نصیحت نه اصلی الا اولو الالباب مگر خالص عقل والا خلق. د کم خلکو په عقل کې چې اخلاص دی، د او په عقل کې شهرت پسندی نشته دی، د دوی په عقل کې خپل امتیازي شان ښکاره کول نشته دی، د دوی په زړه کې څه غلا غولتي نه ده پرته. نو دغه خلک د دې نه سبق حاصلوي او د دې نه نصیحت زده کوي. هو الذي الله تعالی هغه ذات دی انزل چې نازل کړی دی علیک الکتاب پتا باندې کتاب، منو ځینې د دې کتاب نه آیاتونه دي محکمات ښکاره معنی والا. هن ام الکتاب دغه محکمات آیاتونه چې دي دا د قرآن دا د کتاب اصل دی. و اخرو او نور متشابهات متشابه دي. فاما الذين نها کسان فی قلوبهم زیغ چې د دوی په زړونو کې کوږوالی دی، فیتبعون دوی ورپسې کېږي ما په هغه آیتونو پسې تشابه چې متشابه دي منه د دې قرآن پاک نه، ابتغاء الفتنة د پاره د لټولو د فتنې، و ابتغاء تاویله د پاره د حاصلولو د مراد د دی. وما یعلم تاویله الا الله او نه پوهیږي په مراد د دې باندې مگر صرف الله تعالی. والراسخون فی العلم او مضبوط خلق په علم کې علماء حق، یقولون ویدوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی به په دې قرآن پاک باندې. کلن دا ټول قرآن پاک من عند ربنا زمونږ د رب د طرف نه دی. وما یذکر او نصیحت ناصله الا اولو الالباب مگر خالص عقل والا خلق.